د هوا ککړتیا یوه نړیواله پدیده ده چې د نړۍ ډیری لوی ښارونه ورسره مبارزه کوي. کابل یو له هغو ښارونو څخه دی چې هر کال د سړې هوا په نږدې کېدو سره هوا له ککړتیا سره مخ کیږي چې حتی ساه اخیستل هم پکې ستونزمن کیږي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان پلازمینه کابل کې د هوا له خورا خطرناک ککړتیا سره مخ شوې ده، تر دې چې د هوا د کیفیت شاخصې ځینې وختونه د جدي او وژونکي په توګه ثبت شوي دي. سږکال لکه څنګه چې د سړې هوا په نږدې کېدو سره د هوا د ککړتیا دا دوره ځان تکراروي، که څه هم ژمی لا نه دی راغلی، لوږي او دوړې لا د مخه په پلازمینه کې هوا ډکه کړې ده او اوسیدونکي وایي چې د شپې لخوا له خپلو کورونو څخه وتل د دوی لپاره ستونزمن شوي دي. دوی د تولیدي فابریکو په اړه شکایت کوي او وایي چې فابریکې په کابل کې د ککړتیا تر ټولو لوی لامل کیږي. ککړ دوا دغه چې مازدیګر وسي ماښام څوک نشي تللی چې د کوره ووتي، ګرد باد د باد ککړېدا د ورو ګرد مریضان ده. دغه د فابریکې دغه چې د دود چې باسي دا ګرد تاوان کوي خلک ته، ګرد مسلمانان ته مریض ده. ډیری کورنۍ د بېوزلۍ، اقتصادي ستونزو او د برېښنا نشتوالي له امله د تودوخې مناسب وسایل نشي اخیستلی. له همدې امله ډیری خپل کورونه د خامو ډبرو، سکرو، پلاستیک او حتی د موټر ټایرونه په سوځولو سره ګرموي. د کورنیو سون توکو سربیره د معیاري فلټرونو پرته د فابریکو فعالیت او د زړو موټرو کارول په کابل کې د هوا د ککړتیا د زیاتوالي اصلي عوامل ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي چې دوی د هوا د ککړتیا د زیاتوالي د مخنیوي لپاره پروګرامونه پلي کړي دي او د کابل ښاروالۍ ویان له ښاریانو څخه غواړي چې د امکان تر حده نامناسب سون توکو کارولو څخه ډډه وکړي. در بحث آلودگی هوا، شاروری کابل ماه‌ها قبل کار خود را آغاز کرده و به هیچ بلند منزل و حمامی اجازه داده نخواهد شد که بدون داشتن فیلتر معیاری فعالیت بکنند و تمام خانوارهایی که به شکل انفرادی زندگی می‌کنند خواهش مایه است که تا حد امکان در مصرف مواد سوختی صرفه‌جویی بکنند تا بتوانیم که در شهر کابل آب و هوای بهتر به خاطر زندگی داشته باشیم. په ژمي کې د هوا ککړتیا د ښاریانو لپاره یو له سترو ستونزو څخه ده او د چاپیریال متخصصین په دې باور دي چې دا ککړتیا به تر هغه وخت پورې پای ته ونه رسیږي تر څو چې د پاکې انرژۍ لکه برېښنا او ګازو کارول د فوسیلي سون توکو ځای ونه نیسي.